بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم جی زما ګران خوږه ملګرو نن څنګه تاسو په صورتحال خو مختلف ګوري ایشوز دي خو مونږ به خبره کو پاک افغان او بیا خاص کر نن د قبایلی جرګه څنګه به تاسو ته ویلي و چې جرګو سلسله به شروع کیږي نن اسلام آباد کې په دې لړ کې غټه جرګه شوې ده په پارلیمنت هاوس کې قبایلی مشران غلي په دې باندې پویوما چې کې صورتحال دي انګور اډا همدغه شانتي خرلسی بارډر او ترخم بارډر قبایلی علاقې ادینه علاوه آمين ګنډاپور تاسو د دوه ورځې مسلسل وفاقي وزراو سره ملاقاتونه خبر پختونخوا د پاره خاص خبرونه دي کې خاص تازه ګوره د اولس د پاره فائدې رسی کدا چې چیرې صحیح سنجیدګۍ طریقې سره نور مخکلات شي نو یقینو معنا چې دی وخت چې کم دی بجلی لوډ شیډینګ دی بجلی مسله دا بلکې یو د شانتي لوزونه هم شوې دي په دغه میټینګ کې څه شوې دي اسه په تاسو خبرونه اوریدلې وي خو اندرونی الګ صورتحال به سره هم زیرو چې نور څه پکې شوې دي په دې حواله سره به دغه ویلاوي خو تاسو نه ریکوست دی چې سبسکرایب لازمي کوي او بل لګ ویډیو اخیره پر وګورئ چې کوم ملګری دي چې خاص کر د مختلف چینلونو باندې خبرونه لیدلي خو موږ به تاسو ته غوي اندر کې خبر اول رزو تاسو دا کته هم شي چې په پارلیمنت کې دا اپوزیشن لیډر چې کوم دی عمر ایوب دی همدغه شانته محمود خان چغزی دی د قبایلی امیدین جرګه اسلام آباد ته رسیدلی دلته کې بدري ورځې د مسلسل جرګې هم کوي تاسو هم په دې اړه باندې تاسو ویلي هم چې اوس په پاک افغان بارډر دواړو اړخته چې کوم دی جرګو سلسله شروع کیږي او دا وایي چې کدا سټیټ دا یا حکومتونه نشي کوي دا امن هم خپل رولو او دا تګ سلسله یا دلته کې نور څنګه دا هم خبر راکو په دې لړ کې نن چې کوم غونډه وشو په دې غونډه کې یو خو تجارت چې کوم ډیر زیات خراب شوی دویم دا ویل شو چې موږ خپل واندي لربر یو خاطر خو موږ دواړو طرف ته وی او موږ د پاک افغان بورډر همیشه حفاظت کړی دی او موږ پر امن طریقې سره یو بل طرف ته تګ او دا یو خو چې کوم د بلوچستان طرف نه چې ډیماند دی هغه تر سټیل روان دی هغه چې موږ پاسپورت ویزا نه منو موږ ته د مغه شانتي تذکرې باندې او آی ډي کارت شناختی کارت باندې وکي بل طرف ته دغه جرګې کې یو دغه ویل شو چې کا ویزې طریقې کار هم وی هغه د صوبې حکومت تعلقه په ولکي وفاق نه لري نو چې الته کې موږ یو نارمل طریقې سره یو پوزیشن واغستې شي چې موږ یو داسې شخصي ضمانت پاکستاني وی یا خو افغاني وی دغه افغان الته کېږي او پاکستان ته بدلته کېږي چې موږ هغه باندې تګ او دغه شانتي خپل روزګار شي او درېما چې کومه دغه ځکه کم مشتا د 45 کالو دی هغه حواله سره هم دغه خبره وشوي چې هغه ته د شهرت ورکړی شي لکه څنګه دا عمل ولی هم په دی आवाज وچت کړو هم تاسو سره ویډیو پتا کې امپورټنت خبره هم دغه وی چې په دی حواله سره اوس اپوزیشن لیډر لکه عمر ایوب او محمود خان چغزی دا شنو سیاسي ګوندونو اوس په پارلیمنت کې هم دغه باندې باقاعده ډیبیټ کیږي په پارلیمنت کې په دغه باندې خبره ایوان کې اوچتيږي دا خو یو اهم موضوع شو او دغه جرګه مسلسل روانه د پیش طرف پتا سره وقتن فوقتن شیر کوم او دا به تاسو یقینا چې موږ تاسو ته ویلو دي سره نن آمين ګنډاپور چې کوم دویمه ورځ چې کوم د وزیر داخله او بیا وزیر توانایي او اصلاحات سره مشترکه پریس کانفرنس هم تاسو لیدلې وی یو خو د خبرونه کوم وروتل پریس کانفرنس وشو په هغه خبره ذکر نه کوم چې تاسو ورېدلې دي چې ویلو چې صوبې سره وفاق مشترکه باقیږي او بجلی لړکې هم د سینوري صوبې ته او کوم لړکې مشکلات دي هغه سره حل کوو خو کته سعودي کې یو شی وګورئ چې دغه پورن ملاقات کې او بل تاسو کته زما انټرویو ریدلی وی انټرویو نه سوري چې کومه کوېسچن کړی وی هغه ډېر هایلایټ شوی مې په نورو چینلو باندې چې آرمي چیف سره ملاقات یا په میټینګ کې شو په خبرو باندې دغه کې اوس ګورا رو به د صورتحال واضح کیږي یو خو ګوره بجلی په حواله سره خې خبرې شوې دي صوبې خستان اوچت کړي آمين ګنډاپور خستان اوچت کړي چې دغه باندې خبر مختب وشي دغه باندې خور سره مونږه بالکل اګری کوو دویمه چې کومه
مهمه خبره ده دنه یو خو ویلو چې دا کوم د پاک افغان حواله سره تاسو ویلو چې دا اختیار د صوبې ته ورکړی شي چې کوم هغه ځای هغه دا چې تګ توي کغه بیا پنجاب طرف تر رزي نو او ته یو بل طریقه کارو وصل شي خو د سره د صوبې ډیر کوم معیشت یې ډیر خراب شوی دی خاص کر قبایلی ازلا معیشت خراب شوی دی او سره د قبایلی فند چې کم دی زمشدي علاقو فند په حواله سره هم ډېرې خبرې شوې دي اوس دغه د وفاق طرف نه ډېر ښه امیدونه ورکړي شوي دي یقینا صوبې دپاره یو ښه پیغام دی دغه ګام یا دغه چې کوم آمين ګنډاپور اوچت کړی دی دوی موږ ستاینه هم کوو او په کار هم د اختلافات سیاسي نو په خپل ځي خو دغه مسله د غونډې صوبې ده د کرونو پښتنو ده او د هر کور ده دا مسله نو دا د کې سیاسي جنگ په خپل ځي په کار ده خو ولس دپاره د صوبې سره کېناستل په دې معاملاتو اوچتول دغه موږ پیشت کوو د ډېر ښه ګام ده او مخکې به ډېر ښه رزلټ هم راځي او انشاءالله تاسو سره به دغه شانتي معلومات هم شیر کوم او مخ ته به معلومات هم در کوم ډېر اهم معلومات هم مخ ته روان دي خاص کر د پښتنو سیمې دپاره نو تاسو نه ریکویسټ دا لازم بیا اخره کې بیا کومه چې سپورټ مکړئ ډېره مننه خوشحال او آباد اوسئ